د هغې نه بعد یو زنانه سوال کړی دی، وی زنانه به د جمعې مونځ څنګه کوي؟ زنانه به د جمعې مونځ په څه طریقې سره کوي؟ الجواب، اول خو دا اتفاقي مسله ده چې په زنانو باندې د جمعې مونځ نه دی واجب. دا اتفاقي مسله ده چې په زنانو باندې د جمعې مونځ دا نه دی واجب. او دوی به څه کوي؟ دوی به په کور کې ماسپښین مونځ کوي. دوی به په کور کې ماسپښین مونځ کوي 4 رکعاته، او د ماسپښین د منځه سره چې کوم سنت دي هغه به کوي. چې نور زایله شي او د ماسپښین وخت داخل شو، نو بس دوی به د ماسپښین مونځ کوي. او په دې باندې یو دلیل دی، دلیل په ډېر زیات خو یو پې دا دی، امام ابو داود رحمه الله راوړی دی حدیث د طارق ابن شهاب رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. جمعه هر مسلمان باندې لازمه ده، جمع سره به یې کوي. جمعې د مونځ یوازې نه کېږي، ګوره د دې لپاره جمع لازم ده. الا 4 سوای د 4 خلکو نه: عبد مملوک، مری غلام، او امرأه ښځه، او صبي ماشوم، او مریض بیمار. نو مریض خو واضحه ده چې هغه نشي تللی، او ماشوم دی د هغه نه قلم اوچت دی. هر چې مرئی دی نو دی د سید په خدمت کې مصروفه دی، زنانم د خاوند په خدمت کې، د کور په خدمتونو کې او په دې کې مصروفه ده. بل شریعت دا غواړي چې زنانه دې مونځ وکړي، نو په کوم ځای کې دې کوي؟ په کور کې دې کوي. خو که چېرته دا ښځه د هغه شروطو خیال وساتي، کوم شروط چې شریعت بیان کړي دي د دې د راوتو دپاره جومات ته، که چېرته دا د هغه شروطو خیال وساتي او راشي جومات ته، نو بیا د جمعې مونځ کولی شي. او بیا به د جمعې مونځ په دغه طریقه کې به کومه طریقه چې نارینه کوي. خو جومات ته د راتلو دپاره شروط دي، لکه هغه خپلو ځایونو کې بیان شوي دي. په پرده کې خوشبو به نه استعمالوي چې فتنه ترې نه جوړېږي. چې دا قسمه شروط برابري، نو بیا دا زنانه که راشي د جمعې منزله جومات ته، نو د جمعې مونځ به داسې کوي لکه څنګه چې نارینه کوي. خو بیا غوره دې دپاره دا دی چې په کور کې د ماسپښین مونځ کوي. دا ولې غوره دي؟ ځکه چې دغه عام حدیث ته امام ابو داود راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تمنعوا نساءکم المساجد. خپلې ښځې د جوماتونو نه مه منع کوئ، وبیوتهن خیر لهن، او کورونه د هغوی دپاره ډېر غوره دي. دا عام حدیث دی. دې کې د جمعې مونځ هم دننه راغی، چې جمعې منزله دې هم نه ځي، کور کې د ماسپښین مونځ کوي، او دا وله ډېره غوره ده.